الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض. باب ذکر الله، دا باب دی په بیان د الله رب العزت ذکر کې قائما په ولاړه، قاعدا او پناستا، مضطجعا په ډډه، ومحدثا او بیاودسا، وجنوبا او جنابت، وحائضا او حیض کې. الا القرآن، سوا د قرآن کریم نه، یعنی د الله رب العزت ذکر کول په ولاړه، په ناسته، په ډډه، په بیاودسه، په غسل کې او په حایزه حالت کې جایز دی، خو الا القرآن، خو قرآن نه، قرآن کریم ویل دا جایز نه دی. نو مخکې فرمای فلا يحل، حلال نه دی، جایز نه دی، لجنوب ولا حائض، جنوب و حایزی د پاره قرآن کریم. نو قرآن کریم د تلاوت نه علاوه جنوب سړی، حایزه ښځه په ولاړ او په ناست او په ډډه وهلو سره په هر حالت کې ذکر کولی شي. قال الله تعالی، الله رب العزت فرمای ان فی خلق السماوات، بشک په پیدا کولو د اسمانونو، والارض د ځمکې کې، واختلاف اللیل او په مختلف کېدو د شپې و النهار د ورځې، لآیات لأولی الالباب، ډیر نښې دي د قدرت د پاره د عقلمند خلق، والذین، هغه خلق، یذکرون الله چې یادوي الله رب العزت، قیاما و قعودا، په ولاړ او په ناسته، او علی جنوبهم او په ډډه خپلو سره، یعنی په املاسته سره الله رب العزت یادوي. نو بېشکه په اسمانونو ځمکې په پیدایش کې او د شپې او د ورځې په بدلیدو کې د عقل خاوندانو دپاره نشانیانې شته. هغه کسان چې الله رب العزت یادوي په ولاړه، په ناسته، په املاسته. نو دلته بیا فرمایي چې اولو الالباب، الله رب العزت د عقل والا خلکو درې صفات بیان کړي. اول دا چې د اسمانونو د ځمکې په تخلیق کې غور کول، دویم د شپې په ورځې په راتګ او تلو غور کول، دریم په هر حال کې د الله رب العزت ذکر کول، قیاما و قعودا وعلى جنوبهم. د دې آیت مبارک نه دا ثابتېږي چې د الله رب العزت ذکر وخت، ځای او حالت سره مقید نه دی چې ته به په دې وخت کې ذکر کې او په دې وخت کې به نه کې. که انسان ولاړ وي، ناس وي، املاسی، په هر حالت کې ذکر کولی شي. خو جنبی او حایزه او همدغه رنګې بیاودسه، دې ټولو ته د ذکر اجازت شته. خو دې نه علاوه د قرآن کریم تلاوت چې دی، دا بیا نشي کولی جنوب او حایزه زنانه. نو بهرحال اول روایت په دې باب کې وان عائشة رضی الله عنها، عائشہ بی بی رضی الله عنها نه روایت دی، دا فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم، و رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم، یذکر الله، ذکر به کولو، علی کل احیانه، په ټولو حالاتو کې به د الله رب العزت ذکر کولو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا عادتو. یعنی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم با په هر حالت کې د الله رب العزت ذکر کولو. دلته رالو چې علی کل احیانه، یعنی داسې هیڅ وخت نو چې الله رب العزت ذکر به نه کولو، که په ولاړو، ناستو، ملاستو، په کور کې، په سفر کې، خوشحالی، په غم، په هر حالت کې.
یعنی ذکر د طهارت سره خاص نه دی، هر څوک په هر حالت کې کولی شي. مونږ ته هم پکار دا ده چې کوشش وکړو په ژبه همیشه د الله رب العزت په ذکر باندې دا ژبه زمونږ او ستاسو دا لمده وي. په هر حالت کې باید مونږ او تاسې څه وکړو؟ ذکر وکړو. اوس دلته دا خبره بعضې کولی شي چې بعضې حالات داسې دي چې په هغه کې ذکر کول منع دي، لکه تشې او ډکو امتیازو په حالت کې، کوروالی وغیره په حالت کې. نو د دې سوال نه علماو داسې جواب کړی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې همیشه په ذکر قلبي کې و مشغولو، همیشه به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په ذکر قلبي کې مشغولو. داسې یو وخت به نه و چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به ذکر نه کولو. نو دا ښه صفت دی. نو مونږ او تاسو ته هم پکار ده چې همیشه دا کوشش وکړو چې ذکر کې مونږ مشغول یو، حتی چې کار کوو، په ګاډي کې یو، پخلی کوو. صحابه کرامو یو ځل پوښتنه وکړه، ای د الله رسوله کم یو عمل الله ته ډېر خوښ دی؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا چې تاسې په تاسې حال کې مړه شئ چې ستا ژبه الله رب العزت په ذکر باندې لامده وي. ذکر چې دی دا ډېر یو ښه عمل دی. باید تل سبحان الله وایه، الحمدلله وایه، الله اکبر وایه، استغفار وایه، درود شریف وایه. وعن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. دلته ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی لو ان احدکم کچری یو پتاسو کې اذا اتا اهله یعنی راته کې کولو خپل اهل ته کورواله د پاره خپل میرمنی تراتلو یا راشي نو بیا قال ودی وی بسم الله اللهم جنبنا الشیطان، الله په نوم سره یا الله مونږ د شیطان نه بچ کا. وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، او هغه څه چې ته مونږ ته راکې د شیطان نه بچ کا. یعنی وجنبنا الشیطان، او بچ کا د شیطان نه ما رزقتنا، هغه څه چې ته مونږ ته راکې. یعنی چې کم اولاد د دې کوروالی په سبب باندې مونږ له راکې نو هغه هم د شیطان د اثراتو نه وساتي. یعنی هغه ماشوم چې ته دې کوروالی په سبب باندې مونږ ته راکې نو د شیطان د اثراتو نه محفوظ وساتي. فقضي بینهما ولد لم یضره، نو که په دې منځ کې دته الله رب العزت ماشوم ورک نو بیا چې دی لم یضره شیطان، نو هغه ته به شیطان ضرر نشي رسولی. فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، ګورې دلته دا رالل چې لم یضره یعنی شیطان هغه ته به نقصان ونه رسي، خو په دې شرط چې هغه هم بستري په وخت کې دعا ویلي. هغه دعا دا ده چې بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا. الله رب العزت په نوم شروع کوم، یا الله مونږ ته د شیطان د شر نه بچ کا او د شیطان نه مو هغه اولاد هم لري وساته کم اولاد چې ته مونږ ته راکې. اوس سوال دلته دا دی چې ډېر خلک دا دعا وایي لیکن بیا هم د دې اولاد کې د شیطانی هغه اثرات وي د دې نه محفوظ نه وي. نو دلته جواب علماو ډېر زیات کړي. یو جواب دا دی چې فرمایي چې ضرر نه مراد کفر دی، چې د دې دعا په برکت په اول د کفر په حالت کې نه مړ کیږي، بلکې د دې دعا په برکت سره به
خاتمه ښکلې وي هغه به ورته نصیب کیږي. دویم جواب دا دی چې ضرر نه مراد لیونتوب او مرګي وغیره دغه بیماری ده. د دې دعا په برکت سره د دې مصیبتونو نه بخلاص شي. دریم جواب دا دی چې کله ماشوم پیدا کیږي نو شیطان لاین په دسي چونګاری لګي نو د دې په دعا په برکت سره هغه ماشوم د دې نه بچ کیږي. څلورم جواب دا دی که حدیث مطلب دا دی که څوک دا دعا وای نو اولاد به د دین او د اعتقاد په لحاظ سره دا به محفوظ پاتې شي. دا څوک وي دا څلورم جواب امام ابن جوزی رحمه الله کړی دی. پنځم جواب دا دی چې په بعضې روایتو کې دي چې کله انسان خپل کور والا سره کوروالی کوي نو شیطان هم ورسره وي. که دا دعا وای نو شیطان د شرارت نه دغه بچي. نو په هر کار کې بسم الله نه شروع کول خاص کر د کورنۍ ژوند کې او اولاد د پاره د شیطان نه حفاظت دعا کول دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سنت دی. الله دې زمونږ اولادونه نیک صالح او د شیطان د شر نه محفوظ کی. آمین یا رب العالمین. امده کرنگی بل باب ما یقوله عند نومه و استيقاظه. دا باب دا اوده کیدو او د ویخیدو اذکارو په بیان کې دی چې یو کس اوده کیږي بیا پاسیږي په دې وخت کې به کم دعا وي. وعن حذيفة وابي ذر رضي الله عنهما قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه. حضرت حذیفہ او ابو ذر رضی الله عنهما نے روایت دی دواړه فرمائی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم وہ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اذا اوى الى فراشه کله بچ بستری ته ود کېدو د پارا تشریف یوړو وقال نو دا کلمات بیول بسمک اللهم اموت واحیا. نو دا کلمات بیول چې یا الله ستا په نامه ژوند کوم ستا په نامه وده کېږم. یعنی کله به چې بیا ویښېدو الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا دا بیول. یعنی دلته په دې حدیث مبارک کې رالل چې بسمک اللهم احیا و اموت یا الله ستا نوم سره زما ژوند او دا مرګ دواړه تړلي دي. و اذا استيقظ او کله به چې راویښ شو نو قال الحمدلله الذي احیانا. ټول ثنا صفت غزاد لري دي احیانا چې مونږ را ژوندي کړو بعد ما اماتنا د مرګ نه وروسته و الی النشور او مغزات طرف ته زمونږ واپسی ده. ګورئ هغې طرف ته واپس تلل د دې مطلب دا دی چې انسان آخر به هم مري بیا به د حساب کتاب د پاره الله رب العزت طرف ته رجوع کوي. دویم مطلب دا دی چې په دې حدیث کې خوب ته د مرګ رور ویل شوي دي. مطلب دا شو چې الله رب العزت د وده کېدو نه پس یو ځل بیا خپل کار طرف ته واپس کړي. د ویده کېدو په وخت کې دا دعا یعنی ذکر دی او پاسېدو په وخت کې هم مطلب دا دی چې د افعال خاتمه هم باید په عباداتو سره وشي او شروع هم باید په عبادت سره وشي چې احیانا انسان چې کله وده شي لکه مړی پشان وي یعنی عارضی طور باندې روح تینا قبض وي کله چې راویښ شي نو روح واپس کړل شي. نو شریعت وایي کله چې یو ځل بیا د الله رب العزت روح درته واپس کو نو باید په دې باندې ته څه شی وکړه شکریا ادا کړه چې هغه شکریا څه شی ده دا دعا ووایه الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. یعنی چې وده کېږم ذکر کوه پاسېږي هم ذکر کوه. نو دا الله رب العزت ته ډېر زیات خوښ دی چې په هر حالت کې د رب العالمین مونږ او تاسې ذکر کو لکه څنګه چې الله رب العزت وفرمایي چې الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم